अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। इंशाअल्लाह नन ब सूरे तौबे आयत नंबर योसल नहविश्तम چې دا د سورې بقره سورې توبې اخیری آیت ده 129. دا به وایو انشاءالله. الله تعالی د وینا، الله د اوریدو، بیا د الله تعالی د پوهې او بیا د الله تعالی عمل کولو توفیق موږ تاسو ټولو ته راکړي. آمین ثم آمین. دنه رستنی آیت کې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه و سلم باره کې وفرمایل چې تاسو پیغمبر راغلی دی، تاسو هی نه دی او په د باندې ستاسو تکلیف ډیر بد لګي او دا ډیر زیات خواهش لري په دې باندې چې کني ډیر کافر د مسلمانان شي او هیڅ ځوک د اور ته نزي بلکې ایمان دی راوړي چې جنت تلاړ شي. او دا په مؤمنانو باندې ډیر زیات نرمي کوونکې او رحم کوونکې ده. اوس آیت کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تبه تسلی ور کوي او څه کلمات هم ورتخایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته. الله فرمای فإن بیا کچری تولوا دوی مخ واړو فقلن ته اوایا حسبی الله کافی د ما د پاره الله تعالی، حسبی کافی د ما د پاره الله الله تعالی. یعنی کدی مسلمانان نشي او تا ملګری نشي ایمان را نوړي تا ترا نشي نو ته اوایا چې ما د پاره الله کافی ده. دا کلمون د کول پکار دی او د باندې مطلب او معنی باندې هم ځان پویول پکار دی. کافی ده ما د پاره الله، لا اله نشته بل معبود الا مگر هو او مغه ده، بل معبود نشته د عبادت لایق بل نشته مگر او مغه ده. علیه او مغه باندې توکل تو ما ځان سپارلې ده. وهو او هغه رب العرش العظیم، هغه رب ده پروردگار ده د غلوی عرش، هغه الہ ده، هغه رب ده، هغه د عظیم عرش رب ده. نو کدا ټول دنیا ستا ملګری شي خو چې الله ملګری نه وي هیڅ فایده نه کوي، او کدا ټول دنیا مقابله کې شي خو چې الله ملګری وي نو بس دغه الله تعالی کافی ده. او دا داسې کلمات دي چې دا کلمه هغه کلمه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ بدر موقع کې ویلی و چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر میدان ته وتلی او ډېر سخت حالت وو، کافر ډېر زورور او مضبوط او پوره تیاری سره راغلی و د مکې نه ابو جهل په سربراهۍ کې، او مسلمانان یو څو کسانو بالکل او اسلحې مو سره نه وي او باران هم شوی او تکلیف ډېر زیات و، هر لحاظ سره تکلیف و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلمه وویلې چې حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. نو الله تعالی ور سره امداد وکړو او ډېر غټ امداد وکړو او یوم فرقان هغه ته ویل کېږي چې د حق او د باطل جګړې ته ویل کېږي. همدغه رنګ ابراهیم علیه السلام چې کله نمرود اور ته گزار کړو نو دغه کلمه هغه وویله چې حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. ما د پاره زما الله کافی ده، هغه الہ ده بل الہ نشته او ما په هغه ځان سپارلی ده او هغه د لوی عرش مالک ده. نو چنانچه ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی د اور هغه لوی اور هغه ورته الله تعالی ګلی گلزار کړو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابو داود حدیث ده چې چا سحر مانځنه بعد دا وکړته اولستلا نو مخام پورې بالا ورته کافی شي، او چا چې مخام وکړته اولستلا دا کلمه نو سحر پورې الله ورته کافی شي. بهترینه کلمه ده او چې بیا سړی په معنی باندې پوي وي چې ما په الله باندې ځان سپارلی دی. یو واره چې انسان په الله ځان وسپاري بیا پاتې څه دي، دا ټوله دنیا که بیا مخالفه شي هم هیڅ نشي کولی د الله تعالی په مقابله کې. الله فرمای سوره انعام کې وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. که الله تعالی تکلیف درته ورسوي رسولو غواړي هیڅ څوک دې نشي خلاصولی بیا، او که الله درته د خیر اراده وکړي نو هیڅ څوک د هغه خلاصونکی یا د هغه لارې رکاوټ کوونکی بل څوک نشته. لا حول ولا قوة الا بالله. نه څوک حایل کېدلی شي، نه چا طاقت شته، نه څوک په مرضي باندې نیکي کولی شي، نه څوک په مرضي باندې بدي کولی شي، بلکې د الله په حکم کې دي د هر شی. دغه کلمه ده چې یو ور زړه ته پریوزي، اعتماد په الله باندې جوړ شي، توکل په الله باندې جوړ شي، اعتماد، وکیل حسبنا الله ونعم الوکیل چې الله زما
کارساز او مددگار د ما دپاره الله کافي دی. که دا خبره زمونږ عقیدې کې ورې پرېوته او مونږ په دې باندې اعتماد شو نو بس بیا دا کلمه یو کلمه مونږ ته د ټولې دنیا د مقابلې دپاره کافي ده. بیا د دنیا د ټوله دنیا د یو خواته شي زمونږ ته د یو کلمه دی بیا کافي ده. خو که دا خبره زمونږ عقیدې کې زمونږ زړه کې ورې پرېوته زمونږ په ایمان شو زمونږ په همدې باندې هغه اعتماد جوړ شو نو الله تعالی وکیل دی چې یو ځل الله ته تا وکیل وویلې او دغه د اعتماد شو چې الله ما دپاره کافي دی نو بیا الله کافي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث قدسی دی چې الله فرمایي انا عند ظن عبدي بي زه د بنده په ګمان باندې یم څنګه ګمان چې ما نه کوي زه به هغسې ورسره کوم. نو چې یو ورې دا یقین زمونږ جوړ شي چې الله ما سره دی او زه الله ما دپاره کافي دی نو بیا یقینا الله کافي دی. بیا بل هیڅ چاته هیڅ ضرورت هیڅ وخت کې نشته. الله تعالی دې دقسې اعتماد او دقسې ایمان زمونږ او ستاسو هم جوړ کړي. فإن تولوا بیا که هغوی مخ واړوو فقل نو بیا ووایه حسبي الله کافي دی ما دپاره الله تعالی لا اله نشته بل معبود الا مگر هو او ماغه دی علیه په ماغه باندې توکلتو ما ځان سپارلی دی وهو او هغه رب العرش العظیم هغه رب دی د هغه لوی عرش. الله تعالی دې موږ تاسو ته په دې باندې پوهه عمل کولو توفیق راکړي. الله دې اسرائیل تباه او برباد کړي. الله دې فلسطین مسلمانانو باندې رحم وکړي. زمونږ مسلې او پریشانیانې دي قرضې دي الله تعالی دې هغه هم رانه اساني کړي او الله تعالی دې بیماري هم زمونږ په خیر باندې بدله کړي. حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم.